سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې د دې جملې جوړې کړو. دا چې زه هم تکلیف لرم، لږ مې شوی غوندې یم، نو په همدې باندې جملې جوړوو. وایي کله چې وایو زه ناروغه یم، دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو ich bin krank، یعنې زه ناروغه یم. تاسو له ډاکټر پوښتنه کوي چې څه تکلیف لرئ یا کوم ځای د درد کوي، بیا نو دا جمله په الماني ژبه داسې ویل کېږي was tut weh، was tut weh، یعنې کوم ځای د درد کوي یا څه تکلیف لري. د مثال په طور زما خپله فعلا ستونی ډېر سخت خراب ده، ستاسو د دعاګانو په هیله باندې چې دعاګانې هم وکړئ. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو چې زما ستونی خوږېږي، نو بیا وایو ich habe Halsschmerzen، ich habe Halsschmerzen، یعنې زما ستونی خوږېږي. دوستانو تاسو هم کولی شئ که څه ته مشکل لرئ کولی شئ په کمنټونو کې پوښتنې وکړئ، تاسو به زه جواب درکوم.